بسم الله الرحمن الرحیم. راځو چې دی په یو نن تاسو له چې دی په باینانس کې چې دی فری یو ټوکن چې د ډېر لنډ وخت لپاره چې دی اعلان شوی دی او ډېر وخت نه دی، یعنی کوم کسان چې د باینانس اکاونټ وریفای اکاونټ لري نو هغوی کولی شي دغه ټوکن چې دی ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کړي. نو هغه کسان باید چې دی راشي په باینانس باندې، یعنی اپلیکیشن باید راخلاص کړي او دلته یو لنډه سروې ده دا یې ترسره کړي. د دې سروې په واسطه باندې دا کولی شي چې نو $2 چې دی په اسانۍ لاسته راوړي. نو د دې لپاره چې کله باینانس ته راغللی اول به راشي دلته به چې دی په هوم باندې کلیک وکړئ، هغې نه وروسته به بیا په مور آپشن باندې کلیک وکړئ. نو چې کله په مور آپشن باندې کلیک وکړو تاسو ته دلته دا منوګانې راځي. که چېرته چاته دا یعنې مطلب نه وي ورغلی نو تاسو چې دی دا خپل باینانس مو اپډیټ کړي نو تاسو ته به راځي. هغې نه پس بیا راشي په لرن این ارن باندې کلیک واخلئ داسې، او د هغې نه وروسته چې دی لږ منتظره شي چې دا لوډ وکړي او د هغې نه وروسته بیا به دا سلیکشن ته لاندې لاړ شي. ګورئ دغه چې د لنډ وخت د WCT په نامه باندې دی او چې دی تاسو ته وګورئ 3 دانې چې دی WCT کوین درکوي، یعنې مطلب چې دی دا ټوکن یې درکوي. دا ټوکن یې تقریبا چې دی تقریبا $0.5 سره پاسه راځي. نو تقریبا $2 تاسو له چې دی په دې کې دغه یعنې مطلب دا ټوکن چې واخلئ نو درکوي درته. دا به څنګه اخلئ؟ په همدې باندې چې دی راشئ دلته ګورئ په سټارټ لرنینګ باندې کلیک وکړئ. سټارټ لرنینګ باندې چې کلیک وکړلو تاسو نه چې دی دلته یو کویز غونډه کې اخیستل کېږي، امتحان اخیستل کېږي تاسو نه. دغه بټن ورسره ووهئ چې دی داسې، او د هغې نه وروسته چې دی بیا دغې سر دې ځای کې تاسو ته لیکلی سټارټ کویز، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته یو څو پوښتنې دي چې د دې پوښتنې دا ټولې پوښتنې یو شی دي، خو خبره داسې ده چې مخکې وروسته بیا پکې راځي. لکه لومړی سوال چې دی موږ نه شوی دی دلته تاسو ګورئ، اول سوال موږ نه دغه شوی دی، یعنې how does a wallet connect establish a connection. دا پوښتنه شوې ده. د دې لپاره چې دی تاسو به همدغه زما د ویډیو نه چې دی دا زده کوئ چې د دې به استعمال څه کوئ، څنګه یې مطلب جوابونه یې کوم دي. دا اخرنی ځواب یې دی داسې یوزینګ، دا به چې دی ورته واخلئ او چې کله دا کلیک وکړئ دا به سبمیټ کوئ او په نیکسټ کوېشن باندې به کلیک وکړئ. دوی 8 پوښتنې کوي، ما یوه ځواب کړله 2 پاتې دي. اوس ورپسې 2مه پوښتنه ما نه چې دی دلته د دغه سوال کړی دی رانه چې what is blocking web third، یعنې دا څه شي ته ویل کېږي اصلا. زه به د دې چې دی ځواب به چې دی د لاندې دایې کې چې دی موږ د دې ځواب انتخاب کړو چې اصلا د دې ځواب چې دی موږ سره دغه اپشن ګورئ پور یوزیبلیټي دی، اصلا دا به واخلئ انتخاب به یې کړئ او بس را به شي دا به په سبمیټ کلیک وکړئ او نیکسټ کوېشن به واخلئ. ورپسې بل سوال یې موږ نه دې ځای کې چې دی دغه پوښتنه یې کړې ده چې what is the wallet connect ټوکن په هکله موږ نه چې دی دا پوښتنه کړې ده. د دې لپاره به تاسو راشئ داسې او دې ځای کې چې دی موږ نه کوېشن کړی دی، تاسو دغه چې دی دا لږ مخکې وروسته راځي نو هماغه یو پوښتنې دي، نو تاسو دا ورته واخلئ او راشئ په سبمیټ باندې کلیک واخلئ او نیکسټ کوېشن ته ورشئ. نو 4م پوښتنه چې دی موږ نه دغه پوښتنه کړې ده، پوښتنه به ځان سره ذهن کې نیسئ او هغې نه پس په دې ته ځواب ورکوي چې what makes the wallet net connect networks. دغه موږ نه پوښتنه کړې، د دې لپاره به تاسو راشئ چې دی دغه لاندې اخري چې دی یعنې دریم دغه اخري دا پوښتنه یعنې it is pool chain دا به واخلئ او سبمیټ به یې کوئ او نیکسټ کوېشن به واخلئ. او ورپسې چې دی بله پوښتنه موږ نه کړې ده داسې د WCT په هکله باندې چې دی what is مطلب چې دی what is the wallet connect. نو د دې لپاره به تاسو راشئ او اډورټایزینګ به واخلئ، دغه اخري کې چې دی اډورټایزینګ لیکلی دی تاسو به راشئ او په دې اډورټایزینګ باندې به کلیک واخلئ. زه به یې ته په نښه کړم دغه اخري اپشن چې دی، او د دې نه پس چې دی بیا به راشئ دا به سبمیټ کوئ او نیکسټ کوېشن به واخلئ. 6مه پوښتنه یې دلته تاسو نه چې دی د ایئر کلي ده چې what year did the wallet connect network begins. دا به 2023 کال واخلئ داسې او سبمیټ به یې کوئ او نیکسټ کوېشن به واخلئ. بله پوښتنه موږ نه چې دی دلته د دې مطلب چې دی کمیولیټیو کړې ده، نو د دې لپاره به راشئ تاسې او چې دی دغه ځواب به واخلئ ورته. نو 240 میلیونه دا به واخلئ سبمیټ به یې کړئ او نیکسټ کوېشن به واخلئ.
بیا موږ نه بله پوښتنه کېږي دلته چې اصلا چې دی what entry now oversee چې دی decentralize development of the wallet connect networks د دې پوښتنې لپاره به چې دی تاسو را بشئ دلته او connect wallet د فاونډیشن به واخلئ دغه یا چې دی 3 فاونډیشن چې دی نو دلته به راشئ او دې ځای کې همدغه چې دی والټ کنیکټ فاونډیشن باندې به کلیک وکړئ او سبمیټ به یې کوئ او دغه به یې کوئ اخري کوشن و دا به چې دی سبمیټ مې کړو هغې نه پس تاسو له چې دی دا آپشن دغه درکوي زمونږ چې دی کویز کمپلیټ شولو او دلته یې موږ ته چې دی په 8 ساعتو وروسته به چې دی دا موږ ته چې دی یعنی مطلب موږ ته به فعاله شي تاسو کولی شئ د شیر په بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به بیا معلومه شي چې اصلا دا په تاسو کوم ځای نه او کوم یعنی مطلب ټول معلومات درکوي که وایې چې ماته ادر کورسز وخی نور هم تاسو لیدلی شي بس دا مو چې کله کړلو ګورئ که چېرته داسې کلوز کړمه او راشم اوس بیرته چې دی د سپاټ برخې ته راشم دا به موږ سره چې د پینډینګ په حالت کې اوسیږي یا مطلب تاسو په دې کې لیدلی شئ موږ سره چې کوم یو دغه دی یعنی کوم کوین چې موږ اوس اخیستی دی دا به د سپاټ په برخه کې د پینډینګ په حالت کې به موږ ته راځي او تاسو چې دی بیا د 2 ورځې وروسته چې دی دا بیا لیدلی شئ چې یعنی مطلب موږ سره به چې دی دا فعاله شي بیا هغه وختونو کې نو چې دی دا هر یو کس څوک چې دی مطلب د باینانس اکاونټ لري وریفاید نو هغه چې دی باید څه وکړي هغوی باید دغه کار ترسره کړي تر څو مفت یو څه کوینه واخلي مننه د لیدلو نه